و چې کله مې کنده کې کېغوستله او خوره پې ما ورړوله او د دې مرۍ ډوبه شوه وایي ما ته وایي چې بابا دا ولې ما خښې ما څه ګناه کړې ده ما ظلم څه کړی دی ما څه زیاتې کړی دی ویل دا وړه ماشومه جاري اوښکې روانې دي او زه لګیم په دې باندې خوره ور اچومه دا یو صحابي راغی نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي ای د الله پیغمبره زما نه یو لویه ګناه شوې ده آیا الله به ما معاف کړي نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل تا کومه ګناه کړې ده چې ته مسلمان شو اسلام دې روړو د اسلام روړونه بس الله پاک ستا مخکیني ګناهونه ټول معاف کړل دا صحابي ورته ویل ما ډېره لویه ګناه کړې ده مشکله ده کو الله پاک ما معاف کړي او ما ته بخښنه وکړي نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل تا کومه داسې ګناه کړې ده ما ته خو ګناه ښکاره کړه دا صحابي ورته ویل د الله پیغمبره یو ځل زه په سفر باندې لاړم او چې کله سفر نه بیا لږ موده پس رالم واپس کور ته او چې کله تلم زما ښځه به د هغې په ګېډه باندې ماشوم او چې کله بیا رالم زما کور کې یو ماشومه جینۍ ګرځېده را ګرځېده خو ما چې تپوس وکړو د ښځې نه چې دا ماشومه څوک ده نو ویل ښځې راته ویل چې دا د دې ګاونډیانو د کور ماشومه ده او زه په کور کې یوازې وم نو ما ځان له راوستې د ما سره وي زه یوازې یم نو بس زه پې ډاډه مې وم او دا د دې ګاونډیانو ماشومه ده دا صحابي نبی علیه السلام ته خپله واقعه بیانوي وایي د الله پیغمبره زما پې معمولي شک راتلو چې دا خو زما لور ده خو چې کله معلوماتو شو چې دا زما لور ده نو ویل ښځې ته مې ویل چې دا ماشومه تیاره کړه چکر لی بوځمه ماماګانو کری بوځمه ویل دا ماشومه زما ښځې تیاره کړه وړه ماشومه ده خشته کپړې ورته واچولې ویښتې ورته برابر کړل لوپټې ورته په سر کړه او دا وړه ماشومه ما د کوټې نه اونې ور روانه کړې مې ده خو یو ډېر زیات لرې سفر مې وکړو وایي دا وړه ماشومه ما سره په دې وړو خپو باندې روانه ده ویل ما ته ویل چې بابا جانم د ماماګانو دا کور ډېر زیات لرې نه شو دا ته ما کوم خوا بوځې ویل ما ورته ویل چې بچې راځه چکر در کوم روانه کړې مې ده و یو ځنګل ته مې ورسوله چې کله ځنګل ته ورسېدم دا ماشومه مې یو طرف ته کېنوله او زه لګیا شوم ما کنده کوله کنیستله مې کنده مې کنیسته دې دپاره چې دا خپله وړه ماشومه په دې کې ښخه کړم وی چې کله ما کنده کوله زما به ګرمي وشوه او بار به راووتم وی دا وړه ماشومه به راغله زما وړه لور د خپل لوپټه باندې زما نه خولې هم پاکې کړې ما نه به یې دوړه هم پاکه کړه او ما ته به ویل چې بابا جانه ځان دې ستړې کړو دا څه کې لږ دمه شه وی زه به بیا لاړم په کنده کې به لګیا شوم بیا به مې کنده کوله وی دا وړه ماشومه به بیا راغله ما ته ویل چې بابا جانه ګرمي ده ما نه به یې خولې هم پاکې کړې وړو لاسونو باندې خپل لوپټه به لرې کړه زما نه به یې دوړې هم پاکې کړې او بیا به زه لاړم په کنده کې به لګیا شوم ویل چې کله مې کنده برابره کړه دغه وړه ماشومه چې کوم ما سره دونه مینه کوله چې زما په مخ باندې خولې نه برداشت کولې هغه ماشومه چې ما سره دومره مینه وه چې زما په مخ باندې خوره نه برداشت کوله هغه ماشومه زما دون ما خپله باندې راواغشته او هغه کنده کې مې ورکوزه کړه و چې کله مې کنده کې کېغوستله او خوره پې ما ورړوله او د دې مرۍ ډوبه شوه وایي ما ته وایي چې بابا دا ولې ما خښې ما څه ګناه کړې ده ما ظلم څه کړی دی ما څه زیاتې کړی دی ویل دا وړه ماشومه جاري اوښکې روانې دي او زه لګیم په دې باندې خوره ور اچومه او وایي دا وړه ماشومه لګیا ده ما ته چې کوم دی خشته د مینې خبرې کوي او زه بیا هم لګیم زما زړه دومره سخت شوو چې زما په زړه کې اړو نرم کېدو نو زما په زړه کې اړو رحم راتلو چې دا وړه ماشومه څومره په وړو قدمونو ما سره راغلله زما سره څونه مینه ساتي وایي ما چې به کله خوره مرۍ واچوله وایي بیا مې یو غټ راواغشتو او په سر باندې مې وویشته وایي چې کله یې په سر باندې وویشته په خاورو کې ښخه شوه نبي علیه السلام ته خپله واقع بیان کړه نبي علیه السلام ورته ویل ای زما صحابي ټیک ده چې تا ایمان روړو مسلمان شوې الله به دې ګناهونه معاف کړي خو یوه خبره درته کوم چې ما له مخې له مه راځه چې کله ته ما له مخې له راشې نو ګورې ما ته ستا د ماشومې لور هغه سلګۍ را یادېږي ما ته د وړې کاکې هغه قدمونه را یادېږي او ما ته د هغه وړې ماشومې د ستا سره هغه مینه چې ستا د مخ نه خولې پاکولې او ستا د مخ نه خوره پاکوله ما ته هغه تکلیفونه را یادېږي نو ای صحابي بس ایمان دې روړو مسلمان شوې ګناه به دې معاف شي خو ما له مخې له مه راځه